بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د بیولوژي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د بیولوژي درسونه مو د سره درسته تعقیب کړي وي. هیله ده ګران زده کوونکو چې دا درسونه تاسو ته در ورسیږي، نو کوشش وکړئ دا درسونه نور ملګرو ته هم ورسوئ، تر څو هغوی د مو کولی شي په خپل مورنۍ ژبه په پښتو یا دري ژبه باندې دغه درسونه تکرار کړي او زده یې کړي. ګران زده کوونکو، په لومړي لوست کې موږ او تاسو د بیولوژي په ډولونو باندې، خپله د بیولوژي تعریف باندې او د ساینس په ډولونو باندې وغږېدو. په دې لوست کې راځو د بیولوژي په تاریخچې باندې غږیږو چې بیولوژي کې چا کار کړی تر دې پورې رسولې ده. په دې خو موږ پوهېږو ګران زده کوونکو چې یو عالم په بیولوژي کې کار نه ده کړی او یو عالم د بیولوژي دې پورې نه ده رسولی. ډېرو علماو په بیولوژي باندې کار کړی ده او هغه یې دې ته رسولی ده. تنها بیولوژي نه، ټول علمونه چې په نظر کې ونیسو، چې هغې کې بدبختانه زموږ افغانان ډېر کم لیدل کېږي او کم چې لیکل کېږي هغه موږ په زوره داخل کړي دي. یعنې د دې لپاره چې نور شی پیدا نه شو، بعضې علما پکې داخل کړه. واقعا هغوی د کار هم کړی، خیر دې وسي. نو موږ یې څومره داخل کړو، څومره چې فرد مثال هغوی د یاد کړو، دې لپاره چې مثلا موږ ډېر کار نه ده کړی، ډېر علما پکې نه لرو، نو دې لپاره زموږ نوم هم څوک نه اخلي. هماغه ده چې وطن هم نه جوړېږي، ولې چې موږ د کتاب اهل نه یو او موږ همیشه کوشش کړی ده چې د کتاب نه لرې اوسو، درس ونه ویو، زحمت ونه باسو. هماغه ده چې زموږ نومونه هم پکې نه راځي. لکه همدا اوس چې دا شرایط راغلي دي، ټول موږ ملګري همدا وایي چې درس څه په درد خوري، چې شته یې ووایمه، بې انګیزې شوي دي په درد، یعنې وایي چې په درس په درد نه لګېږي. که تاسو دغه تاریخچې ته متوجه شئ، نن تاسو به دا وګورئ چې ارسطو یا کارلوس لینا یا فلکس دوچاردین یا رابرت هوګ یا دومره تیودور شوان یا هوګن مهول، دې د علماو یو هم د طب لپاره درس نه ده ویلی، د انجینرۍ لپاره درس نه ده، د کمپیوټر ساینس لپاره درس نه ده، د کانکور لپاره درس نه ده ویلی. دې د نن په زرهاو کلونو مخکې خبره کړې ده او هغه خبره یې تر ننه پورې موږ نن د دې یو تاریخچې کې یو کتاب کې د دې نومونه اخلو. که نن نه مخکې زموږ 100 کاله مخکې یا 100 200 300 کاله مخکې موږ علما لرودل، خبرې کړې، د هغې نومونه مو دلته راغلي وو، خو موږ کار نه ده کړی. همیشه مو ویلي چې په درد نه لګېږي، نه لګېږي د همدې لپاره چې وطن هم نن نه جوړېږي. نو موږ کوشش کوو چې بعد د دې نه ګرانو زده کوونکو درس ووایو، زحمت وباسو او خپل وطن جوړ کړو. تاسو به نن علما لیدلي وي، نن دې عصر کې علما داسې شیانو باندې تیوریګانې ورکوي، داسې ځایونو باندې کار کوي چې هغې د خپله پوهېږي چې دا 1000 کاله بعد، 1500 کاله بعد، 600 کاله بعد نتیجه ورکوي. ښه په دې پوهېږي چې دغه نظریه چې ما ورکړې، دغه کار چې زه کوم، دا زما په ژوند باندې نه ثبوتېږي، خو بیا هم قدم ږدي، بیا هم زحمت باسي. لکه نن چې موږ کوم علما نومونه اخلو ګران زده کوونکي، هغه داسې علما پکې شته چې 2000 کاله مخکې خبره کړې، 2000 کاله مخکې فرد مثال نظر ورکړی دی او کار یې کړی دی. نن موږ 2000 کاله 2500 کاله بعد د هغې نوم اخلو، هغې باندې هغه کوم څو هغه تقسیم بندي، کومه تعریف، کوم شی کشف کړی ده، په هغې باندې غږېږو. نو هغه خلکو چې 2000 کاله مخکې کار کړی او د دې لپاره کار نه وکړه چې موږ به طب وایو، زحمت به وباسو، انجینري ته به کامیاب شو، نه، علم همیشه ښه و. د هغې وخت خلکو ویلې په ګټه یې او نن هم چې وایي په ګټه یې ده. نو موږ به بې انګېزې کېږو، نو بله لار نه لرو، فقط موږ غواړو چې خپل وطن جوړ کړو او هغه د علم په زور باندې. ګران زده کوونکو، د بیولوژي په تاریخچه کې لومړی عالم چې موږ نوم اخلو هغه عبارت د ارسطو څخه ده. ارسطو نوم سره تاسو آشنا استئ. ارسطو په فزیک کې، په کیمیا کې، همداسې په بیولوژي کې او نور علومو کې ډېر ځایونو کې نوم راغلی ده. ولې چې لومړني آثار چې علماو سره شته ده او تاریخ د علم مخته راځي، هغه ارسطو نه شروع کېږي. په دې چې ارسطو یو شاهزاده، یو اشراف زاده هم و او یو عالم هم و. هم کتاب سره مینه وه، هم پیسې لرودې، هم کتاب سره مینه وه، هم شهرت لروده. نو دې چې کله کوم نظر ورکوو په ټول مملکت کې، یعنی یونان کې ټول خلکو ته رسېده، هغې د رسالې لیکلې، د هغې ټول قوانین به لیکل او هغه تر ننه پورې استا استا موږ ته هم راورسېدې. نور علما چې ول هغه دومره مشهوره نه وو، هغه کوم خبرې چې هغې دوی کړې تر موږ نه رارسېدلې. نو دې لپاره موږ که بیولوژي هم تعریفوو، که فزیک هم تعریفوو، که کیمیا هم شروع کوو، نو د ارسطو نه شروع کوو. ګران زده کوونکي، په لومړي ځل باندې ارسطو ټول ژوندي موجودات د ظاهري بڼې له نظره په دوه برخو وویشل، یو حیوانات او بل نباتات. یعنې دوی ټول ویل ټول ژوندي موجودات دوه ډوله دي، یا حیوان یا نبات، یا حیوان یا نبات. چې په دې کې حیوان او نبات بیا هم په څو ګروپونو ویشل شوي. که تاسو د ساینس په تعریف کې یا د ساینس په ډولونو کې متوجه شوي، موږ ویلي چې طبیعي علوم په دوه ډوله دي، یو فزیکي علوم او بل چې بیولوژیکي علوم. بیا مې ویلي بیولوژیکي علوم په دوه ډوله دي، زولوژي او بوتاني.
چې زولوژي حیواناتو علم ته وایي او بوتاني د نباتاتو علم ته وایي. یعنې هماغه وخت کې دوه برخو ویشل شي، هغه د همدې ارسطو تقسیم بندۍ نه اخیستل شوی. دا چې بیولوژي بیا پسته ډېر برخې لري چې موږ هغه په پروني درس کې ټول تشریح کوو او ټولو باندې وغږېدو. همداسې ګران زده کوونکو حیوانات او نباتات نور هم وویشل. ویلې چې حیوانات بیا د ژوند د بڼې له نظره، یعنې چیرته ژوند کوي، په درې برخو ویشل کیږي. لومړی هغه حیوانات چې په وچه کې ژوند کوي، لکه انسانان او داسې نور ژوي چې په وچه کې ژوند کوي. او هغه دویم هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي، لکه ماهیان او داسې نور. دریم هغه حیوانات چې په هوا کې ژوند کوي، لکه مرغۍ او ټول الوتونکي. همداسې ارسطو نباتات په درې برخو وویشل. ویلې چې واښه، بوټي او ونې، یعنې په درې برخو ویشل شوي. دا د ارسطو په باره کې هغه لنډ معلومات که نور ځایونو کې انشاءالله دا طریقې چې درته وایم ما د ټولو کتاب نه راجم کړي، بالاخره چې هر فصل مطابق ورسېدو هغې باندې بیا مکمل غږېږي چې نور کومې خبرې دي. اوس تاسو هغه مهم ټکي ځان سره لیکئ. بل خبره، بل عالم چې کار کړی ګران زده کوونکو، په کال 1915 میلادي کال کې یو عالم د کارلوس لینه په نوم باندې حیوانات او نباتات نور هم په ډیرو ګروپو باندې وویشل او د لومړي ځل لپاره یې دوه ګونې نوم ایښودنه منځته راوړه. یعنې یو حیوان یو موجود دوه رقم نوم لري، یو خپل نوم او یو علمي نوم و، چې دا نوم ایښودنه تر ننه پورې استفاده کیږي او د دې اساس او بنیاد کارلوس لینه منځته راوړی دی چې موږ یې له خیره بیا بیخي یو فصل لرو، یو درس ورته لرو، په هغې باندې مکمل غږیږو. همداسې ګرانو زده کوونکو په کال 1615 میلادي کال کې یو عالم د رابرټ هوک په نوم لومړي ځل لپاره د حجرې کلمه استعمال کړه، یعنې حجرې غیر ژوندۍ مړه حجرې را پیدا کړله. دې سړي د مایکروسکوپ په واسطه چې خپل مایکروسکوپ جوړ کړی و، د هغې په واسطه باندې یو د کارک لرګی د مایکروسکوپ لاندې ولیده او هغې کې خانه خالي ځایونه ولیدل او د هغې نوم یې څه کېښودل؟ حجره یا سل یې کېښوده. یعنې لومړي ځل لپاره مړه حجره چا ولیده؟ رابرټ هوک. همداسې په کال 1815 میلادي کال کې فلکس دوچاردین هغه انسان و چې لومړي ځل لپاره د مایکروسکوپ لاندې ژوندۍ حجره ولیدله. یعنې دا حجرې چې موږ لرو، همدا حجرې چې نباتات یا حیوانات لري، همدغه حجرې راواغسته د لومړي ځل لپاره ژوندۍ د ټول داخل یعنې خالي نه وه، ټول پروتوپلازم پکې و، دی ولیده. چې وخت تېرېده په کال 1838 میلادي کال کې یو نبات پیژندونکی الماني عالم چې شلایډن نومېده نباتي انساج راواغستل، د مایکروسکوپ لاندې مطالعه کړل او دی په اثبات ورسوله او دی تیوري ورکړه، نظر یې ورکړه چې ټول نباتات د حجرو څخه جوړ شوي دي. همداسې په کال 1839 کال کې یو بل عالم د تیودور شوان په نوم الماني عالم ده حیواني انساج راواغستل، حیواني انساج د مایکروسکوپ لاندې وڅېړل او داسې حکم یې وکړ چې ټول حیوانات هم د حجرې څخه جوړ شوي. یعنې دې دوه عالمانو نظریه وه چې ویلې چې هم نباتات هم او حیوانات د حجرو څخه جوړ شوي دي. همداسې په کال 1848 میلادي کال کې یو عالم د هوګن موهل په نوم یو لزوجه شفافه ماده په حجره کې ولیدله چې دا لزوجه او شفافه ماده نوم یې څه کېښوده؟ پروتوپلازم. چې پسته په تعریفو کې د پروتوپلازم په تعریف په ټولو خبرو باندې راځو، خو لومړي ځل لپاره د پروتوپلازم کلمه هوګن موهل استعمال کړه. په کال 1880 میلادي کال کې ګران زده کوونکو یو عالم د والټر فلیمنګ په نوم، والټر فلیمنګ هغه عالم ده چې د لومړي ځل لپاره حجروي ویش ولیده. یعنې دی ولیدل چې یو حجره مورنۍ حجره څه رقم په دوو نورو د لورنۍ حجرې باندې ویشل کیږي. یعنې دې شخص دې عالم دا نظر ورکړه چې نوې حجرې د زړې حجرې نه منځته راځي. یعنې کله چې زړه حجره بالغه کیږي، غټیږي، خپل اعظمي حد ته رسیږي، بعد دغه نه ویشل کیږي په دوو نورو حجرو باندې. ګران زده کوونکو مایکروسکوپ خو به تاسو پیژنئ، هغه حالت چې واړه شیان غټ ښیي. په دې کې لومړني قدم چې ده هغه دوه عالمانو مخته وړی چې په کال 1590 میلادي کال کې هالندي عالمان ول چې هغه جوهان او زیګرا جانسن ول. دې دواړو ضربین د لومړي ځل لپاره منځته راوړه. ضربین هغه حالت چې تاسو به پیژنئ چې وړوکي شیان په غټ ښیي. شیشه یې صیقل کړل او ضربین یې ترېنه جوړ کړ. همداسې لیون هوک چې ده شیشې راواغستې، صیقل یې کړ
عدسیې ترې جوړې کړې، د دوو عدسیو څخه یو ساده مایکروسکوپ جوړ کړ او د هغې ساده مایکروسکوپ په واسطه یې باکتریا ولیده، پروتوزوای ولیده او د چونګښې د بچي په لکۍ کې د وینې جریان یې ولیده. یعنې هغې ته لاوا وایي که نه، لاوا څه یا لاروا څه معنا ورکوي؟ کله چې چونګښې بچی لکۍ ولري، که لکۍ لرې شي موږ وایو چونګښه غټه شوه یا بالغه شوه. د هغې نه مخکې د هغې بچی چې ده هغه لکۍ لري او د هغې لکۍ پکې هغې کې د وینې جریان د لومړي ځل لپاره چا ولیده؟ هغه هاندې لیونهوک ولیده. همداسې ګران زده کوونکو په 1645 میلادي کال کې یو عالم همدغه مخکې چې نوم واغست رابرټ هوک چې لومړي ځل لپاره یې مړه حجره لیدلې وه، دا کوم شیان چې لیدلي ول د یو کتاب چې خپل اثر یې د مایکروګرافیا په نوم په هغې کې منتشر کړ، په هغې کې ولیکه. بل عالم ګران زده کوونکو د مارسیلو مالپیګي په نوم په کال 1616 میلادي کال کې د طب عالم و او په لومړي ځل د وینې جریان د چونګښې په ششونو کې ولیده، یعنې د هغې په تنفسي سیستم کې د وینې جریان یې ولیده. همداسې ګران زده کوونکو په کال 1932 کال کې دوه الماني عالمان چې روسکا او نول نومیدل الکترون مایکروسکوپ یې منځته راوړه. الکترون مایکروسکوپ د ساده مایکروسکوپ نه ډیر قوي مایکروسکوپ دی چې ډیر واړه شیان موږ ته غټ ښیي او ډیر یعنې قوي ظرفیت لري چې موږ ته هغه واړه موجودات چې زموږ په ضرر دي او زموږ دشمنان دي او ژوندي هم دي او موږ ته ضرر رسوي شي، موږ د هغې په باره کې معلومات لاسته راوړی شو، لکه دا وایرسونه چې دي کرونا وایرس، ایبولا او یو شی بل شی، دا د دې په واسطه باندې ایښودل کیږي. په کال 1934 کال کې روسکا بیا د دویم ځل لپاره دا میکروسکوپ جوړ کړ. لومړی ځل یې 32 کې د نول سره جوړ کړ او دویم ځل یې په 34 کې د روسکا سره جوړ کړ، خپله یې تنها جوړ کړی. همداسې ګران زده کوونکو په کال 1953 کال کې یو عالم د پالاد په نوم لومړي ځل باندې رایبوزوم کشف کړ یا په لومړي ځل یې رایبوزوم په حجره کې ولیده. موږ بعضې ملګري وایي رایبوزوم د لومړي ځل لپاره اختراع کړي. اختراع نه ده، اختراع الله جل جلاله وکړي، اختراع الله منځته راوړي دي، اما انسانانو هغه شیان چې الله منځته راوړي تر اوسه پرې نه و خبر، تر اوسه یې نه و لیدلي. دا یې د څه شي په زور ولیده؟ د علمیت په زور یې ولیده. نو همدې لپاره تر هغې پورې چې موږ علم حاصل نه کړو، موږ هوښیار نه شو، موږ کتاب ونه ګورو، موږ د الله قدرتونه هم نه شو لیدلی. پالاد په دې کال کې په 1953 کال کې چې د کانکور سوال هم دا رایبوزوم چا کشف کړ؟ موږ وایو رایبوزوم پالاد کشف. کوم کال کې؟ 1953 کال کې. دا هم ښه ده. رایبوزوم څه شی ته وایي ګران زده کوونکو؟ رایبوزوم په حجره کې موږ ته پروټین جوړوي، وظیفه یې د پروټین جوړول دي او د انډوپلازمیک ریډیکولم په سر باندې دي، یعنی انډوپلازمیک پروتوکولم باندې بعضې دانې دي، بعضې جین دي چې هغه وتلي ځایونه دي. دغه وتلي ځایونو ته لکه دانو په شکل باندې دي ته څه وایي؟ رایبوزوم. او وظیفه یې څه شی ده؟ وظیفه یې پروټین جوړول دي. یعنی موږ د رایبوزوم په باره کې څو خبرې زده کړلې. اوله خبره په 1953 کال کې کشف شوه، د چا د خوا؟ د پالاد د خوا، د دوه خبرې. دریمه خبره رایبوزوم وظیفه څه ده؟ وظیفه یې دا ده چې موږ ته پروټین جوړوي، پروټین حجرې ته منځته راوړي. څلورمه خبره دا چیرته ده؟ د انډوپلازمیک ریډیکولم په سر باندې موقعیت لري. هغه حجرې چې رایبوزوم ډیر لري پروټین ډیر جوړوي. دا یې خبرې شوې. په 1950 میلادي کال کې یو عالم د ډي وي په نوم لایزوزوم کشف کړ. لایزوزوم ګران زده کوونکو یو ارګانیل ده د حجرې په منځ کې او په دې کې ډیرې تخریبي انزایمونه موجود دي، تر 40 ډوله پورې تخریبي انزایمونه موجود دي چې کله د یو پوښ په واسطه باندې پوښل شوی، کله چې دا پوښ لرې شي ترې د دې مواد باندې راځي او ټول مواد تجزیه کوي، حتی ټوله حجره، حتی مایټوکاندریا له منځه وړي، انډوپلازمیک ریډیکولم له منځه وړي، رایبوزوم له منځه وړي، هسته له منځه وړي، ډي ان اې له منځه وړي، ټول شیان تجزیه کوي. دا لومړي ځل لپاره چا کشف کړه؟ موږ وایو ډي وي. یعنې څو خبرې موږ په 1950 کال کې د ډي وي لخوا کشف شوه. وظیفه یې دا ده چې هر شی ځان کې حلوي، هر شی چې کوي هضموي، یعنی د حجرې د هاضمې سیستم چې د موږ ویل لایزوزوم. همداسې ګران زده کوونکو په کال 1898 میلادي کال کې یو ایټالوي عالم د کامیلو ګلجي په نوم د ګلجي اجسام کشف کړل. په کومه حجره کې؟ په حیواني حجره کې. یعنی حیواني حجره یې وڅېړله او هغې کې بعضې تیوب ډوله اجسام پیدا کړل چې دا تیوب ډوله اجسام بې رنګ اجسام ول او دې باندې نوم کېښود، خپل نوم یې ګلجي ورته ویل، ګلجي کمپلیکس یا امپراتوز ورته وایي،
چې د دې وظیفه موږ له خیره بیا پسته په خپلو درسونو کې وي. وظیفه یې دا ده چې دا پروټین کله چې پروټینونه جوړیږي، مواد جوړیږي په اندوپلازمیک ریټیکولم کې، دا د اندې ګلجي اجسامو په واسطه باندې پکینګ کیږي، یعنی کودګذاري کیږي، یعنی دا سختیږي، یعنی دې لپاره جوړیږي چې دا باید چیرته استعمال شي، یعنی حجرې نه باندې وځي بیا چیرته لاړ شي. بعضې یعنی داسې پروټینونه جوړوي چې هغه د حجرې وتی نه شي، بعضې کولی شي ووځي او هغه چیرته باید نصب شي، هغه د دغه نه تعینېږي ورته، لکه بارکوډ چې یو شي ته ورکول کېږي چې یعنې دغه باید دغه شي ته ورسېږي، هر څوک یې نشي جذبولی، هغه د اندې ګلجي اجسامو لخوا کېږي. په کال 1811 میلادي کال کې یو سکاټلندي عالم رابرټ براون د لومړي ځل لپاره هسته کشف کړه. هسته ګران زده کوونکو ډیری وخت د حجرې په منځ کې وي او د یو غشا په واسطه چې هستوي غشا ورته وایي پوښل شوې ده او د هغې په منځ کې ډي ان اے موقعیت لري، آر ان اے موقعیت لري. یعنې داسې درته وایم چې هسته د حجرې ټول بیولوژیکي فعالیتونه کنټرولوي. دا په یاد ګران زده کوونکو چې هسته دوه غټې وظیفې لري. لومړی وظیفه یې دا ده چې ټول بیولوژیکي فعالیتونه چې په حجره کې کیږي هغه د هستې لخوا چې کیږي کنټرول کیږي، او همداسې ټول ارثي خواص چې یو انسان یا حیوان یو نبات په ځان کې لري هغه ټول په هسته کې ځای په ځای دي، هسته کې ساتل کیږي. موږ چې وایو چې یو نسل نه بل نسل ته ارثي خواص انتقالیږي، هغه د اندې هستې نه چې کیږي انتقالیږي، دی وظیفې دي غټې. همداسې ګران زده کوونکو په کال 1853 میلادي کال کې دوه عالمانو واټسن او کرک د لومړي ځل لپاره د ډي ان اے هغه ساختمان یا موډل کشف کړ او هغه یې جوړ کړ. ډي ان اے ګران زده کوونکو موږ تاسو پسته په جنټیک کې او همداسې په حجره کې پرې غږیږو چې دا په هسته کې اوسیږي او زموږ ټول ارثي خواص په دې کې دي. همداسې بیا آر ان اے ده، آر ان اے مثلا په درې ډوله ده، ټي آر ان اے، ام آر ان اے، آر آر ان اے، چې وظیفې مختلفه ټول دا ټول بیانېږي. خو دومره مقصد اوس زده کړئ چې کرک واټسن په 1853 کال کې د دې موډل بیان کړی. په کال 1832 میلادي کال کې واګنر نومي یو عالم لومړي ځل لپاره هستګۍ کشف کړه. هستګۍ د هستې په منځ کې ده ګران زده کوونکو، او غني د چی شي څخه ده؟ د آر ان اے څخه جوړه شوې. ډیر پکې د آر ان اے دي او هغه حجرو کې ډیر پیدا کیږي چې پروټین جوړي. کوم حجرې چې پروټین نه جوړي هغه کې هستګۍ هم نشته یا کشتم ډیر کم او ډیر وړوکی. همداسې ګران زده کوونکو یو عالم د ویرچو په نوم چې له خیره بیا 12 سم کې د دې نظریې باندې غږیږو او همداسې موږ د دې نظریې په 11 سم کې لرو. په کال 1815 کال کې میلادي کال کې دا بیولوژیدان یو نظر ورکوي کله چې حجره خپل اعظمي حد ته رسیږي، خپل بلاغت حد ته رسیږي، سطح غټیږي او اساسا د ویش شروع کوي. یعنی د ویش نظریه دی ورکړه چې ویش سره څه وخت کې کله چې حجره خپل اعظمي حد ته ورسیږي، د ویرچو نظر ده. همداسې بل عالم په کال 1889 میلادي کال کې د میشر په نوم هستوي تیزابونه پیدا کړل. یعنی په هستې کې بعضې تیزابونه دي چې هغه هستوي تیزابونه نومیږي، چې هغه مخکې نوم واخیسته ډي ان اے او آر ان اے په نوم، چې ډي ان اے ځان ته وظیفې لري، آر ان اے ځان ته وظیفې لري، خو دا لومړي ځل لپاره چا کشف کړه؟ میشر کشف کړه. همداسې ګران زده کوونکو په 1940 کال میلادي کال کې اروي او د دې ملګرو په باکتریا نومیږي د سترپتوکوک په نوم باندې په هغې باندې خپل تجارب اجرا کړل، تجربې پې وکړې او دا یې په اثبات ورسوله چې دا خپله نیوکلیک اسید چې ده په اصل کې جین ده. جین د ارثي خواصو ګران زده کوونکو واحد ده، لکه د پزې جین. یعنی کله چې ارثي خواص یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي، دا کم فکټورونه چې راځي د وینې ګروپ انتقالوي، کم چې راځي سترګې انتقالوي، کم چې راځي قد انتقالوي، کم چې چاغواله او ډنګرواله انتقالوي، دا هر کوم چې په نوم یادېږي د جین په نامه یادېږي چې دا خپله نیوکلیک اسید سره ارتباط لري. همداسې ګران زده کوونکو اناکساګورس یو یوناني عالم ده، د میلاد څخه 1500 کاله مخکې دې نظر ورکړی ده چې د یو ماشوم جنسیت د هغې پلار تعینوي. او زمونږ دلته په افغانستان کې شاید ډیری زمونږ خپل د وطنوال هیوادوال په دې پوه نشي چې ماشوم جنسیت څوک تعینوي، پلار یې تعینوي او که مور یې تعینوي. اما دا شخص چې دې لپاره کتاب ویلی، زحمت یې کاږه، همیشه یې درسونه ویلی، همیشه یې مینه کتاب سره وه، د میلاد څخه 1500 کاله مخکې چې 2500 کاله مخکې کېږي دا په دې خبره پوهېده.
همداسې د میلاد څخه 300 کاله مخکې ارسطو دا نظر لرلو چې د ماشوم جنسیت پلار پورې اړه لري او مور فقط دا تغذیه کوي جنین غټوي نور کار یې نشته. همداسې ګران زده کوونکو یو بل عالم جوهان ګریګور مندل په نوم چې د وراثت یا د جنټیک د علم پلار په نوم یادېږي په کال 1866 کال کې د خپل ټول هغه تحقیقات چې په 8 کالو کې د موشنګو په هغې باندې نبات باندې اجرا کړي ول هغه د هغه وخت ساینسدانانو ته بیان کړه چې په هغه وخت کې ساینسدانان دومره نه علمیت دومره قوي وو او نه دغه شي ته دومره هغه ورکوه یعنی اعتبار ورکوه ډېرې ورباندې وخت ضایع کوه لکه داسې معنا ورکوي اوس وخت د بم اټوم ده وخت د سلا ده وخت د ډېر خطرناکو موادو ده او تاسو راځئ فرض مثال په یو عادي جزي شي باندې غږیږي نو خلک ورته وایي چې اوس مهم نه ده اوس مثلا د جنګ وخت ده اوس د دغه مثلا د دې وخت ده چې تاسو مثلا څه رقم ښه بمونه جوړ کړئ ښه سلاح جوړه کړئ د دې نظریه ورکړئ تاسو ځئ فرض مثال په یو بل شي باندې غږیږي چې هغه به درنه خوري چې بعد دې نه بیا کله چې د خپل مندل خپل نظریات ورکوي علماو ته علما دا خبره چې ورسره نه مني او یعنی ورته ارزښت نه ورکوي دا چې بیرته ځي خپل نورم بیا داسې ناهیله کېږي نه بیا د دې په هغه تجربیاتو کې له خیره درس ته ورسېږو ډېرې ښې ښایسته خبرې دي ډېر ښه شیان موږ ترې زده کوو په ژوند کې چې دې څه رقم زحمت کاږه څه رقم کار یې کوه موږ ته هم ډېرې ښه هیلې راکوي چې بیا هلته پرې غږېږو. همداسې وایي دا چې کله براشي بعد د هغې نه ناهیله کېږي کله چې یو کال مخکې بعد د هغې نه مړه کېږي یو کال مخکې د مرګ نه همداسې وایي چې ما دنیا ته ډېر غټ کار کړی ده خو دا خلک زما په قدر پوه نه شو یو ورځ به داسې راشي چې دوی زما په قدر پوه شي. همداسې ګران زده کوونکي د دې د مرګ څخه 20 کاله بعد 3 علما مختلف مملکتو کې کار وکړ او د دې قوانین بیا را ژوندي کړل بیا یې هماغه شیان را پیدا کړل د دې نه خبر چې مندل هم دا کار کړی کله چې علماو ته راځي کنفرانس ورکوي هغوی د ورته دا خبرې مونږ اورېدلې دي دا خبرې پخوانۍ خبرې دي دا چا کړي وي هغه چې کله پوښتنه کوي ګوري چې مندل د نن نه 20 کاله مخکې دا نظریې ورکړي دي نو دې لپاره په علم کې دا اصول دي ګران زده کوونکو چې لومړی کار هر چا وکړي نوم د هغې پکې لیکل کېږي یعنی پس د هغې نه څومره علما چې راځي د هغې نومونه نه لیکل کېږي دنیا همدغه قانون د ګران زده کوونکو چا چې اول قدم کېښوده حق د انتخاب هم دماغه ده مثلا که ژوند کې داسې فکر وکړو ګران زده کوونکو چې 3 چوکۍ وي یوه چوکۍ د مثلا د ریاست جمهوریت وي دویمه د وزارت وي او دریمه د مثال د چاپلوسیتوب یا د ریاست وي لومړی شخص چې راشي هغه 3 انتخاب لري هغه راځي چې اوس کوم خوښوي هغه سیده راځي ریاست د هغې شو ریاست جمهوري د هغې شوه دویم نفر چې راځي هغه رئیس جمهوري نشي اخیستلی چې هغه ول انتخاب شوی ده هغه دا راوخته راورسېده نو دویم نفر چې دا راغی دا ځي سیده وزارت ته کېني او دریم نفر چې راځي هغه هېڅ د انتخاب هغه نه لري یعنی جای نه لري حق نه لري فقط همغه یو چوکۍ چې خالی ده هغه د ریاست د هر شي چې پاتې د هغې کې کېني یا د مدیریت چوکۍ هغې ته پاتې کېږي صحیح ده یعنی هدف مې دا ده چې په ژوند کې هغه خلک چې مخکښ وو اولي کارونه کول قدمونه یې کېښودل حق د انتخاب د هماغه ده ورپسې چې څومره راځي هغه بیا په 2 درېم څلورم کې راځي نو دې لپاره دا قوانین ولو که هغې وخت کې مندل ژوندی هم نه و خو دا د مندل هغې وخت کې تیوریګانې وي نو دې وخت کې د مندل قوانین شو چې په 12 او 10 صنف کې دا ویل شوي دي د مندل لومړی قانون دویم قانون دریم قانون څلورم قانون چې په ټولو بیا غږېږو له خیره همداسې ګران زده کوونکو په کال 1910 میلادي کال کې یو عالم د توماس مورګان په نوم هغه خواص پیدا کړل چې هغه جسمی خواص پیدا کړل چې هغه جنسي کروموزومو پورې اړه لرله یعنی دې سړي وویل چې بعضې خواص جسمي دي خو د جنس کروموزومو په واسطه باندې هغه کېږي تعینېږي یعنی ګران زده کوونکو داسې درته وایم دا زموږ ارثي خواص چې دي دا زموږ سترګې رنګ یا فرض مثال د قد اوږدوالی یا چاغوالی ډنګروالی د ګروپ د وینې ګروپ او دا شیان چې دي دا د جینونو په واسطه باندې د کروموزومونو په واسطه باندې ټاکل کېږي زموږ کروموزومونه ګران زده کوونکو بیا پس ته پرې غږېږو موږ او تاسو 40 دانې کروموزومه لرو یعنې 23 جوړې چې په دې 40 دانو کې 40 جسمي دي یعنی جسم تعینوي او 2 دانې چې دي جنس تعینوي یعنی دا 2 دانې دا وایي چې دا مثلا منځته چې راځي دا نارینه ده که ښځینه ده او 40 کروموزومونه وظیفه یې دا ده چې د دې مثلا قد وګوري مثلا چاغوالی ډنګروالی د وختانو رنګ د مخ رنګ د مثلا د سترګو رنګ دا ټول شیان تعینوي دغه 2 کروموزومونه مې چې درته ویله جنس تعینوي دغه 2 بعضې وخت بر علاوه چې جنس تعینوي په ارثي خواصو کې په جسمي خواصو کې هم تاثیر کوي مثلا د مور اکس کروموزوم چې ده هغه بر علاوه چې جنسیت معلوموي یعنی جنس کې کار ده د سترګو رنګ هم هغې پورې اړه لري زموږ د جلد
رنګ هم د پوستکي رنګ هم هغې پورې اړه لري. نو دې لپاره دغه زموږ د رنګ یا د سترګو رنګ یا د پوستکي رنګ دا د ایکس کروموزوم نه اخیستل شي. جنسي صفت ده، جسمي صفت نه ده، یا جسمي صفت ده خو د جنسي کروموزوم څخه اخیستل شوی ده. دا لومړي ځل لپاره توماس مورګان دا خبره کړې ګران زده کوونکو، چې هغې په کله دا د انګورو مچ باندې دا خبره ولیده، متوجه شو ورته چې یو مچ و مثلا سترګې سپینې وي تر حال چې دی چې مچ د دې سترګې څه رقمې سرې وي سرې. نو دې چې کله متوجه شو په دې باندې پوه شو چې دا ایکس پورې اړه لري، چې بیا له خیره هلته ورسېدو هغه جین کې تشریح کوو. ګران زده کوونکو د 20 قرن په اوایلو کې بیوري او سوټان ثابت کړه دا خبره چې ارثي خواص یا جینونه چې دي د کروموزوم په سر باندې دي. یعنې دا ګورل نه ده چې یو عالم ټول کارونه کړي، یو راغی نیوکلیک اسیدونه یې ویلې، بل راغی جین پاره کې وغه، بل راغی د جین موقعیت ویلې، بل راغی د ډي ان اے موقعیت ویلې، بل راغی مثلا ډي ان اے موډل ویلې. دغسې کارونه شوي دي ګرانو زده کوونکو چې بدبختانه موږ یو کې نه یو. همداسې ګران زده کوونکو په کال 1910 کال کې یو عالم و د کارل کورنس په نوم، د لومړي ځل لپاره په یو ګل باندې چې پتوني ګل ورته وایي په هغې باندې تجربې اجرا کړلې او ناقص بارزیت تعریف کړه. ناقص بارزیت ګران زده کوونکو معنی څه ده؟ موږ په بیولوژي کې یو بارز لرو او یو مغلوب لرو یا مخفي لرو، یا غالب ګټونکی یا مغلوب بایلونکی، یا وایو بارز یعنی ځان یې وښوده، مخفي ځان یې ورک دا لرو. مثلا تور رنګ او سپین رنګ چې کله یو ځای کېږي تورې ګټي، نو سپین رنګ مخفي شوي ځان نه ښیي، نو نوی نسل چې منځ ته راځي هغه ټول چې وي هغه ټول تور وي او سپین پکې نشته ده. صحیح ده؟ بعضې وخت داسې کېږي ګران زده کوونکو چې کله دوه رنګونه یو بل سره یو ځای کېږي نه تور منځ ته راوړي او نه سپین منځ ته راوړي، بلکې درمیانه یو رنګ منځ ته راوړي. لکه څه رقم ګران زده کوونکو کله چې دغه د موشنګو رنګ موږ ته متوجه شو د دې ګل یا ارغواني رنګ لري او یا سپین لري، بعضې وخت ګلابي ځان ته نیسي. اصلا رنګ ارغواني ده چې اندغه بارز غالب ده، او مخفي رنګ چې ده سپین ده چې مخفي او مغلوب ده. کله چې بعضې وختو کې د یو ځای کېږي نه ارغواني رنګ راز منځ ته راځي نه سپین بلکې ګلابي رنګ ته، دغه ګلابي رنګ ته چې ناقص بارزیت ویل کېږي. بل نظر چې و ګران زده کوونکو په بیولوژي کې چې بیان شو هغه د اروین چارګوف لخوا و. زموږ په ډي ان اے کې ګران زده کوونکو بعضې قلویګانې دي چې هغه قلویګانو باندې بیا پسته غږیږو. نومونه به یې اوس درته واخلم چې هغه دي ادنین، تایمین، سایتوزین، ګوانین، یوراسیل. یعنې دا هم په یاد وي ګران زده کوونکو چې ادنین د تایمین سره اړیکه جوړوي، ادنین د تایمین سره، سایتوزین د ګوانین سره اړیکه جوړوي. ګران زده کوونکو اروین چارګوف وایي ادنین د تایمین سره اړیکه جوړوي، خو دا هم همیشه په یاد وي چې په یو حجره کې د ادنین شمیر د تایمین سره برابر وي او د سایتوزین شمیر د ګوانین سره برابر وي. دا د اروین چارګوف نظریه ده. یعنی په یو حجره کې که 100 دانې ادنین دي نو 100 دانې تایمین هم موجود دي، که 100 دانې سایتوزین دي نو 100 دانې ګوانین هم پکې موجود دي. که دا لږ او ډیر شي باعث د دې کېږي چې میوټیشنونه منځته راشي او ماشوم ته ضرر ورسوي. ګران زده کوونکو جینټیک انجینري په نوم کلمه خو به مو اورېدلې وي، دا داسې کلمه ده چې انسانان کله پوه شول چې په جینټیک کې د انسان په جین او په کروموزوم په دې شیانو کې تغییرات راوستی شي. په حیواناتو کې ډېر غټ انقلاب منځته راغی. تاسو به لیدلي اوس چې مثلا یو موږ وایو زراعتي ونه یا زراعتي غوا یا یو بل شی زراعتي یا وطني یا دا شی، تاسو به لیدلي چې زراعتي ونې ډېر مثلا ډېر بار نیسي. زراعتي غوایان یا زراعتي غوایان چې دي غوښه یې ډېرې وي، غواګانې همدغسې شیدې مثلا ډېرې. علت څه ده چې هغې کې جینو کې تغییر راغلی او دا جین موږ څه وخت موږ دې کې تغییر راوړی چې کله چې په 1960 کال کې هغه وخت شروع شي چې موږ د قیچي انزایم، یعنی یو انزایم و چې د ریسترکشن انزایم په نامه یادېده او دا داسې یو انزایم و چې ډي ان اے قیچي کوی شو. یعنی په دې طریقې باندې موږ کوی شو د ډي ان اے یو برخه راوباسو او د بل جسم د بل موجود د هغې ډي ان اے هلته چی کړو وصل کړو تر څو د خواص ټول څه شي بدل شي. مثلا وایي که نه یو وخت کې وایي یو دهقان فقط یو کور چلوي یا یو کور صحیح نشي چلوي، اوس یو دهقان 15 کورونه چلوي. علت څه شو؟ علت دا ده چې لږ جینه ډېره ګټه اخلي.
همداسې ګران زده کوونکو په کال 1996 کال کې اردوارد جینر د لومړي ځل لپاره واکسین کشف کړ. واکسین خو ګران زده کوونکو موږ ټول تاسو پیژنو، په دنیا کې دا ډیر معروفه ده، ماشومان ته ورکول ډیر ښه دي او موږ اوس ماشومان ته استعمالوو. دا چې ده دا یو ضعیف شوی میکروب ده یا مړ شوی میکروب ده چې موږ بدن ته زرخ کیږي او زموږ دفاعي سیستم فعالوي د هغې په ضد باندې. چې لومړي ځل لپاره ادوارد جینر ورته متوجه شو چې له خیره واکسین درس ته ورسېدو، هلته مفصل پرې وغږېږو. اوس همدومره زده کوي چې ادوارد جینر واکسین کشف کړ. همداسې ګرانو زده کوونکو په 1888 کال کې یو عالم د مایار په نوم وایرس کشف کړ. همدا وایرس د کرونا وایرس چې وایي یا د ایبولا وایرس چې وایي زکام، او دا وایرس کشف کړ چې موږ ته ضرر رسي باعث د مرګ کېږي، چې له خیره مختلف مرضونه یعنې دې د منځته راوړی شو. له خیره بیا چې موږ معتز مخ ته لاړ شو وایرس مبارک ډېر غږېږو. ویلیام هاروي یو بل عالم د ګران زده کوونکو چې د انسان د وینې دوران باندې غږېدلی ده. د انسان مثلا قلب وینه پمپ کوي، ټول بدن ته رسېږي او بیرته راځي قلب ته بیا پمپ کوي. دا لومړي ځل لپاره د تیوريګانې ویلیام هاروي بیان کړل. په کال 1935 کال کې یو عالم د تانسلي په نوم، تانسلي لومړي ځل لپاره د ایکوسیستم نوم یا اصطلاح بیان کړه. ایکوسیستم یعنی د انسان او د محیط اړیکه سره کیږي، څېړل کیږي. دا زموږ د بیولوژي آخري فصل دی، بیا له خیره هلته پې ډېر غږېږو. بل عالم ګران زده کوونکو د دوکاندول په نوم د لومړي ځل لپاره تکسانوبي دنیا ته معرفي کړله. همداسې یو بل عالم ګران زده کوونکو چې کیونات نومېده، کیونات وژونکي جینونه یې کشف کړل. یعنې زمونږ په کروموزومو کې ګران زده کوونکو بعضې جینونه داسې دي چې هغه باعث د دې کېږي چې موږ له منځه یوسي، یعنې نارمل ډول بدون د میوټیشن نه. موږ مثلا کله چې ماشوم منځته راځي ماشوم، نو دې وخت کې جینونه کروموزومونه انتقالیږي د یو نسل نه بل نسل ته، نوی نسل منځته راوړي. که دغه جینونه په طبیعي ډول باندې زموږ په کروموزومو کې موجود دي ګران زده کوونکو، دغه کله چې انتقال شي یو نسل نه بل نسل ته بدون د میوټیشن کوم شی شي باعث د دې کېږي چې ماشوم له منځه یوسي. لیټل جین ورته وایي او وژونکي جینونه ورته ویل کېږي چې لومړي ځل لپاره کیونات بیان کړي وو. همداسې ګران زده کوونکو یو عالم د لینا سټیس په نوم په لومړي ځل باندې دا بیان کړه چې زموږ د انسانانو وینه چې د انټي باډي تولیدوي یا انټي باډي لري. انټي باډي ګران زده کوونکو هغه مواد دي چې د انټيجنونو په مقابل کې هغه کیږي، جوړیږي. یعنی کله چې یو میکروب یو مضر شی بدن ته ننوځي هغه په بدن کې انټيجن جوړوي، هغه مواد جوړي چې باعث د دې شي چې موږ مریض کی. بدن د دې په مقابل کې انټي باډي جوړوي. د دفاعي سیستمو کې بالخره دی باندې مفصل غږیږي، انټي باډي جګیږي هغه انټيجن له منځه وړي او باعث د دې کېږي چې موږ له منځه لاړ نشو. لکه سره رقم چې موږ کرونا کې وایو ګران زده کوونکو، کرونا چې کله یو انسان ونیسي دا بدن ته ننوځي، نو موږ ډاکټران کوشش دا کوو چې دغه انسان د تر 14 ورځو پورې ژوندی پاتې شي. ولې چې دا د انسان په بدن کې کم انټي باډیانې انټيجنونه چې د کرونا منځته راوړي د دې په ضد انټي باډیانې تر 14 ورځو پورې منځته راځي. 14 ورځې بعد چې انټي باډیانې منځته راځي ټول انټيجنونه له منځه وړي او انسان بیرته جوړیږي. همداسې ګران زده کوونکو ستانلي یو بل عالم ده چې هغې د لومړي ځل لپاره دا نظر ورکړ چې وایرسونه د کرسټل کېدو قابلیت لري، د شکل د مالګې کرسټل چې منځته داسې په دې شکل موږ منځته راوړی شو. همداسې ګران زده کوونکو ډېر علماو په بیولوژي کې خبرې کړي، نظر یې ورکړی چې ځای نه ده چې دلته ټول نومونه واخلو، بیا له خیره هر درس چې رسېدو د هغې علم مطابق وایو. هغه کانکوري مهمې خبرې چې وي هغه ما دلته درته وکړلې، او بعضې نور مضامینو پورې اړه لري، فیزیولوژي او امبریولوژي او هیستولوژي او د شان پورې اړه لري. هغه به له خیره په هماغه علمونو کې چې له خیره طبابت ته کامیاب شي طب ته راشي بیا پرې غږېږو هلته غږېږو. هیله ده ګران زده کوونکو چې نن درس هم زده کړی وي او مفید درته تمام شوی وي. ستاسو د نیکو نظریاتو په تمه کوم ښه نظر چې لرئ زم خدمت کې ما کوشش وکړ چې نور درسونه خو تاسو هغه متوجه سئ چې د تختې په شکل بیانومه، خو دا د بیولوژي درس ده، دې کې زه مثلا تختې ته ودرېږم څه شی په تخته کې درته ولیکمه. ښه به دا وي چې زما د اواز او تاسو ته د سلایډونه جوړ کړم، عکسونه دې درته جوړ کړم، هغه کوم نوم چې درته اخلم د هغې عکس درته واچوم، کوم شی چې مهمه ده د هغې الکترونیکي تخته کې درته بیان کړم.
نو هیله ده تاسو نه هم ګران زده کوونکو که کوم ښه نظر راته لرئ په بیولوژي کې او تاسو مثلا ښه پوهیږئ چې دغه نظر مثلا کامیاب راځي، ښه پکې بیولوژي ته هغه کېږي بیانېږي، نو هیله تاسو موږ سره شریک کړئ تر څو پر هماغه لاره ونیسو تر څو د درسونه زده کړو. ولې دا درسونه فقط تاسو لپاره دي او زه غواړم چې دا درسونه تاسو ښه زده کړئ. نو دا و د نن درس. هیله ده ګران زده کوونکو چې زده کړی مې نورو ملګرو ته یې هم ورسوئ. ښه وخت ولرئ. په